د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اوریدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. مذاکرات که د جګړې پیل جنگي بیړۍ په لاره دي او توغندي د ویشتلو لپاره چمتو دي. د تهران او واشنگټن تر مذاکراتو وروسته د امریکا لخوا پر ایران بندیزونه لا زیات شوي دي. په اسلام آباد کې برید پر کابل تورونه او د کابل غبرګون. د اسلام آباد په هجومات کې د ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې بریدګر له افغانستان څخه راغلی و، خو اسلامي امارت د دفاع وزارت ویاند وایي چې پاکستاني چارواکي د امنیت په تأمین کې د خپلو ناکامیو د پټولو هڅه کوي. او له اروپا تر کابل د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو له ننګونو ډک بهیر. د اروپایي اتحادیې اړیکې کمیسیون یوه طرحه تر څېړنې لاندې لري چې له مخې به یو شمېر افغان وګړي چې ونه تورېدل د اروپایي هېوادونو تابعیت ترلاسه کړي افغانستان ته وایستل شي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د اسلام آباد په هجومات د خونړي ځانمرګي برید وروسته چې له 1 څخه ډېر کسان پکې ووژل شول او 180 تنه ټپیان شول او د داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې چې بریدګر له افغانستان سره تګ راتګ درلود. دغه څرګندونې له کابل څخه له سخت غبرګون سره مخ شوې او د اسلامي امارت دفاع وزارت ویاند ویلي چې پاکستاني چارواکي د دې ډول ادعاو په مطرح کولو سره غواړي د خپل هېواد د امنیت په ټینګښت کې خپل ناکامۍ پټې کړي. هممهاله د پاکستان د شیعه ټولنې مشر وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ځینې افسران د ترهګرو د روزنې په چارو کې لاس لري. په اسلام آباد کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې چاودنې مسؤلیت داعش پر غاړه واخیست. خو له دې سره سم د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف وایي چې بریدګر له افغانستان راغلی و او د دې برید اړیکې له هند سره هم تړاو لري. کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتونائی کر رہی ہے. هغه کسان چې پر جماعت یې برید کړی د اسلام او پاکستان دښمنان دي او هغوی له افغانستان راغلي وو. اوس یې د خبرو او مذاکراتو لاره تړلې ده او موږ به هغوی خپل انجام ته ورسوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي د اسلام آباد په یوه جومات کې له وروستۍ خونړۍ برید وروسته د پاکستاني چارواکو په ځانګړي ډول د دغه هېواد د دفاع وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې دي. د یاد وزارت بیان عنایت الله خوارزمي وایي چې د یاد برید افغانستان ته منسوبول هیڅ منطقي او واقعي بنسټ نه لري او دا ډول تورونه د پاکستان امنیتی ناکامۍ نشي پټولی. وزیر دفاع پاکستان طبق روال گذشته و به گونه غیر مسئولانه این رویداد را به افغانستان نسبت داد. مقام‌های پاکستانی در گذشته نیز در پیوند به رویدادهای بلوچستان و سایر حوادث بدون تحقیق و بررسی لازم و با چشمان بسته انگشت اتهام را به سوی افغانستان نشانه گرفتند. بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنین اظهاراتی و نسبت دادن اتهام به افغانستان هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با این سخنان عجولانه نمی‌توان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و نه مشکلات را حل نمود. زما په خیال خو چې نو د پاکستان کوم ولس ته هغه ستړی دی د خپل د سکیورټي ادارو د ناکامۍ نه او ډیر زر به تاسو ووینئ چې او پاکستان ولس چې دی هغه به د ځکه چې مشران خو نه وي نو ولس به دا غوښتنه شروع کړي چې یاره سکیورټي ادارې د هغې مشران دا په تحفظ کې ناکام دي، نور ته بیا دا ویل چې دا پلان کې کوي دیګړې کوي دا د پریږدي او په خپل د استعفا ورکړي ځکه چې دا په دې تحفظ ورکولو کې ناکام دي. له دې سره سم په پاکستان کې د شیعه ټولنې یو مخکښ مشر علامه سید احمد اقبال روزوي ادعا کړې چې د ISI ځینې افسران د ترهګرو او تکفیري ډلو د روزنې تر شا لاس لري. تکفیری گروہوں کو تم نے پالا، دہشت گردوں کو تم نے پالا. تاسې ترهګر روزئ، تکفیري ډلې روزئ، زموږ نسل وژنې ترسره کوئ، خو بیا هم موږ ته وایي چې دې ځای ووځه، تاسې هېڅ نه شرمېږئ. له دې ټولو سربېره د افغان سولې لپاره د امریکې پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اسلام آباد کې د تېرې ورځې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت
اسلام آباد کې د تیرې ورځې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې د پاکستان د حکومت هغه څرګندونې بې بنسټه بللې چې ګواکې نوې ډیلي په دې برید کې لاس لري. په خبرپاڼه کې راغلي چې پاکستان خپلو کورنیو ستونزو ته د رسېدنې پر ځای د دې ستونزو پړه پر نورو اچوي. دا څرګندونې وروسته له هغې خپرې شوې چې په اسلام آباد کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې چاودنه وشوه چې له امله یې شاوخوا 31 تنه وژل شوي او له 170 زیات نور ټپیان دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی بلال فاطمي صاحب. فاطمي صاحب ستړی مه شې، وخت دې هم په خیر، خپرونې ته په خیر راغلی. فاطمي صاحب کله چې په پاکستان کې برید ترسره کیږي، پاکستاني پوځیان وایي چې دا برید له A ګاونډي یا B ګاونډي یا C ګاونډي څخه ترسره شوی. پوښتنه دا ده چې A B C ګاونډی مهم دی چې دا برید ترسره کړی یا هم نه دی ترسره کړی، که د برید باید مخنیوی شوی وای. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته لاله وروره او همدارنګې ستاسو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته. په دې کې شک نشته چې پاکستان کلم چې داسې یو فاجعه خپل ملک کې کېږي د دې پړله یا په افغانستان نه چې یا په هندوستان نه چې اوس په خپله بعضې پاکستاني لویو ژورنالستانو او ویلګرانو دغه پوښتنه په حساب پوښتنې لپاره خلکو ته مخکې کړې ده چې آیا دا داخلي لوبه ده د پاکستان یا دا د هندوستان او د افغانستان واقعا لوبه ده. او په هغې کې اکثرا رایه دا راځي چې فرزند امریکا نه ډاکټر موحد پیرزاده دغه کړې ده په حساب سروې لګیا دی کوي چې دغه ځکه چې د هغې په نظر باندې کېدی شي وي دا لوبه دی داخلي لوبه په دې باندې وسي چې 2 ورځې بعد د تحریک انصاف د پاکستان لوی تظاهرات دي د حکومت په مقابل کې د لپاره چې دغه تظاهراتو مخه ونیسي دغه کار کېدی شي داخلي معاملې. بله خبر دا ده چې خپل استخبارات د پاکستان وی چې دا کس چې د انتحاري کړې ده 15 کلن ځوان په نامه د یاسر ولد بهادر خان نومېده او د دې ورور بلال او ناصر گرفتار کړي دي او دې سړي په جون 2015 نه تر اکتوبر پورې په باجوړ کې ټریننګ لیدلې دی. نو د ټریننګ باجوړ کې لیدلې دی دا علاقه خو فعلا د پاکستان د حکومت په کنټرول علاقه کې حسابيږي. دا د افغانستان علاقه نه ده چې دی وي د افغانستان کې ټریننګ شوی دی. خپل استخبارات دی وي چې د ټریننګ الته شوی دی. او بل دا دی چې پرون دی د کوم چا سره چې د تماسو چې د خپل اوخه کېږي په نامه د عثمان او بخې په نوشاره کې د دې تماس شوی دی د نوشاري ته چې تللی دي چې هلته چاپه ولګي هلته د مقاومت سره مخ شوي دي او د دې خپل پولیس او دا پکې وژل شوي دي. نو خبره دا ده چې دا د خپل داخلي مسله ده. هلته د دې لپاره دی چې هغه په حقایقو باندې پرده واچي او خپل چې کوم کار کېدی شي دا کار دی داخلي خپل کاري لپاره دي تظاهرات. پوښتنه هم همدغلته ده فاطمي صاحب محترم چې د پاکستان د شیعیانو مشر ویلي او په ټوله کې د ټولنې مشر ویلي چې په دې برید کې د پاکستان د پوځیانو لاس دی. څنګه یې ارزوئ؟ زه کاملا دا فکر کوم چې د خپل لاس زه د هغې دلیل دا وایم ځکه پرون لا تر اوسه تر هغې پورې مړي پراته وو، زخمیان پراته وو، وینه په جریان درلوده، خلک په منډو باندې وو. یعنې زه په خپله جریان د خبرونو کې وم چې په ساعت پوره نه وو چې دی دا اعلان وکړ چې دا واقعا افغانستان نه شوې ده او دې ریښې په افغانستان کې دي. د هماغه دقیقه کې دا ظاهره شوه چې چون کار خپله اردو کړی دی دغه پلمه یې لټوله چې دا تهمت په افغانستان وی نو دا کار یې د ده لپاره کړی و چې دوی دا دلته ځکه تحقیقات لا شوي نه و. دا د اوس 4 ساعته په پوره کېدو کې دي تحقیقات دوی اوس لږ څه کړي دي د دې ریښې بهانې چې اوس ټول معلومیږي دا د خپل کس دی دا معلومیږي چې دا اردو په خپله به دا کار کړی هم یې هلته د تظاهراتو مخه نیولو لپاره دا کړی چې په 8 تاریخ باندې چې سبا تاریخ شي هلته تظاهرات مخه ونیسي او په عین حال کې په نړیواله سطح باندې په هندوستان او په افغانستان باندې تهمت وي چې دا هندوستان او افغانستان شریکن په پاکستان کې ناامني راولي او دا کار کوي. در حال چې خپل تحقیقات ښیي چې دا سړی شناختي کارت پاکستانی دی په حساب ټریننګ خپل په باجوړ کې لیدلی دی او 2-3 ورځې مخکې اسلام آباد ته داخل شوی دی. هملته اسلام آباد کې وو
اردو د پاکستان د امام بارګه کې کوم ځای کې چې دا واقعیا شوې ده په ترلای اسلام آباد کې نو دا الته تللی دی څو ځلې تللی دی بیا پس هغې نه دا واقع الته کړې ده چون دا کار د داعش پاکستان کار دی داعش خراسان پاکستان کار دی نو په دې کې معلومیږي چې دغه ماغه ټریننګ چې دوی په خپل پاکستانیان ورکوي او افغانستان ودته تین استفاده کوي په عین حال کې هم دین استفاده ته کړي ځکه چې د داعش ډله چې دا کې د تاریخچه تاسو ګوري چې کوم وخت نه دوی فعالیت شروع کړي دي د 2011 نه د دغه نه تاریخ نه بعد په عراق او په سوریه کې ادم ټول شیعاګان وجل په افغانستان کې چې واته واقعي شوی دي ټول په اهل تشیع په امام بارګاګانو کې شوی دي په ایران کې چې شوی او په د اهل تشیع په مراسمو کې شوی نو د دې یو مذهبي غونډه یو د تخاصم لري لپاره د اهل تشیع سره او دا کار دی کوي امده لپاره ټي ټي پی ځان د دنه لري وساته او ټي ټي پی پرون اعلان وکړ چې موږ په دغه مسایلو باندې عقیده نه لرو زه شیعه او سنی ورونه دي او دغه کار چې چا کړی دی د یو جنایت دی کړی دی او لپاره دی چې تفرقه واچي چون داعش په دغه لار کې روان دي په دغه بابت باندې جوړ شوی دی نو کېدې د داعش کاری او د داعش ټریننګ خپل آیسای کوي او دغه د شیعاګانو د مشر خبره کاملا دقیقه پدې ده چې دوی ته هم د نن معلومات یي چې دا کار څنګه کیږي او چا کړی دی نو په دې ډاډ باندې دوی دا خبره کړې ده فاطمه صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتم د پاکستان امنیتي ثبات کوم لور ته روان دی یوه دقیقه کې ښکاره خبره د پاکستان د بېثباتۍ خواته روان دی تاسو معلومه ده چې دا واقعیت نه په اسلام آباد کې نه ده دا په بلوچستان کې د دې په مقابل کې دا واقعیت روان دي په خیبر پختونخوا کې روان دي په سند کې روان دي په کشمیر کې روان دي او راستر بل پاکستان تضیفه کیږي او د نظام په حساب د شړېدو په خواته دی همدې لپاره د فکر نه کوم چې د کوم ځای ته ورسیږي فاطمه صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه لړۍ منندو یم کور آباد چې وخت مو راکړ مننه اوس هم د خبرونو دوام د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی د دې وزارت د درملو روغتیایي محصولاتو د تنظیم عمومي رئیس نعیم الله ایوبي په مشرۍ ترکیې ته سفر کړی دی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې ټاکل شوی دغه پلاوی د ترکیې د درملو ادارې له مسؤلانو سره وګوري او د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په پراخه کچه د درملو او طبي محصولاتو په ګډون په وارداتو تکیه کوي. ترکیه هم د هغو هیوادونو له ډلې ده چې افغانستان ته درمل او طبي توکي صادروي. د خپل نسبتاً ښه کیفیت له امله په دې هیواد کې تولید شوي درمل د هند، پاکستان او ایران څخه د وارداتو سربیره د افغانستان د درملو بازار برخه جوړوي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت ترکیې ته د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ادارې د عمومي رئیس نعیم الله ایوبي په مشرۍ د دې وزارت د یو پلاوي له سفره خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان شرافت زمان وویل چې ترکیې ته د خپل سفر په لړ کې به پلاوی د ترکیې د درملو ادارې له چارواکو سره وګوري او د درملو او نورو روغتیایي محصولاتو د تنظیم پورې اړوند مهمو مسلو په اړه به بحث وکړي. د ښاغلي زمان پر وینا پلاوی به د هیواد د درملو له کارخونو هم لیدنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې له هغه هیواد د درملو د تولید او واردولو د لا همغږۍ لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم له رئیس حافظ ډاکټر نعیم الله ایوبي له خپل مل تخنیکي پلاوي سره ترکیې هیواد ته په رسمي سفر لاړ. د عامې روغتیا وزارت د پلاوي به د دې سفر په ترڅ کې د ترکیې هیواد د درملو ادارې اړوند مسؤلینو سره لیدنې ترسره او د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم اړوند په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې ترسره کړي. همدارنګه د سفر په جریان کې به د ترکیې هیواد د درملو تولیدي فابریکو څخه تخنیکي پلاوي لیدنې هم وکړي. دغه راز د سفر په جریان کې به هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د درملو تولید او تولید برخه کې لا همغږي رامنځته شي او په لنډمهاله او اوږدمهاله توګه به د هیواد اوسیدونکو ته د لوړ کیفیت او مناسب قیمت درمل برابر کړي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي او د وزارت پلاوي له پاکستان سره د سوداګریزو لارو له تړلو وروسته هند، قزاقستان او بنګلادیش هیواد ته سفرونه کړي دي چې موخه یې پاکستان ته د بدیلو لارو موندل او د روغتیا همکارۍ پیاوړتیا ده. تجارت با کشور ترکیه از لحاظ کیفیت و امنیت دارویی و همچنان یک تولید کننده و صادر کننده استاندارد دارویی و نجات افغانستان از بازارهای سنتی و قاچاقی پاکستان و هندوستان میتونه یک گام موثر و خوب باشد. و گام دومی که باید این عرصه برداشته شود تضمین و تعیین کیفیت در داخل افغانستان هم باید جدی در نظر گرفته شود و یک کمیته خاص باشد تا از تقلب در داروها جلوگیری شود.
ترکیه د افغانستان د روغتیا سکتور په پیاوړتیا کې یو مهم شریک دی چې تمرکز یې د روغتیايي تاسیساتو سمبالول، د روغتیا پالانو ظرفیت لوړول او د طبي تجربو تبادله ده. د ترکیې د نړیوالې همکارۍ ادارې یا ټیکا او د ترکیې د سرې میاشتې په څیر ادارو له لارې انقرې ملاتړ د افغان ترک روغتونونو ملاتړ په ګډون په هیواد کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی دی. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې